ګرانو خوږو ماشومانو السلام علیکم. هیله لرم چې ټول جوړ روغ اوسئ او راغلي وئ چې بیا هم د رنګونو درس زده کړو. څومره ښایسته رنګونه دي، تاسو وګورئ. دا د تاسو د لوبو سامانونه دي. لومړی درس باید په څه شي پیل کړو؟ تاسو ټول یو ځای ووایاست. اوس نو مو زده دي پخی. بسم الله الرحمن الرحیم. آفرین، شاباس. موږ تاسو مبارکه کلمه خپل درس پیل کوو. دا ګلابي رنګ دی. څومره ښایسته او ښکلی رنګ دی. دغه ګلابي موبایل دی او دغه ګلابي ښکلی ګل دی. څومره ښې پاڼې لري. تاسو وګورئ، دا ګلابي کتابچه ده. څومره ښکلې ده. دا ګلابي کلچه ده. څومره به خوږه وي، څومره به مزه‌داره وي. او دا ګلابي عینکې دي. کله چې تاسو یې لمر کې په سترګو کوئ ډېرې ښایسته دي. دا ګلابي خرسک دی چې تاسو یې ورسره لوبې کوئ. او دا ټول ګلابي شیان دي. اوس مو ګلابي رنګ زده شو؟ هو، زده مو شو. دا ګلابي رنګ دی، ډېر ښایسته رنګ دی. دا ګلابي رنګ. او دا نسواري یا چوبي رنګ دی. دا نسواري سویه ده. دا نسواري سویه ده. تاسو لوبې ورسره کړئ. دا نسواري بوټونه دي. څومره ښایسته بوټونه دي. دا نسواري ساعت دی. دا نسواري خولۍ ده چې کله لمر وي تاسو یې په سر کوئ. او دا نسواري رنګي ککو دي. څومره به خواږه او مزه‌دار وي. او دا نسواري ستوری دی. ستوری. نو اوس د تاسو نسواري رنګ زده شو؟ هو، زده مو شو. دا نسواري رنګ دی، ډېر ښایسته رنګ دی. دا نسواري رنګ. او دا زیړ رنګ دی. دا هم ډېر ښایسته رنګ دی. دا لمرمخی ګل دی. د لمرمخی ګل زیړ وي. دا کیلې دي. د کیلو رنګ هم زیړ دی. زیړ رنګ ښایسته رنګ دی. دا لیمو دی. د لیمو رنګ هم زیړ وي. لیمو ډېر مزه‌دار او خوشمزه وي. دا لمر دی. د لمر رنګ هم زیړ وي. وګورئ څومره ښایسته دی. نو اوس مو زیړ رنګ زده شو؟ هو، زده مو شو. دا زیړ رنګ دی، ډېر ښایسته رنګ دی. دا زیړ رنګ. او دا سور رنګ دی. سور رنګ هم ډېر ښکلی رنګ دی. دا دوه خرمېړي دي. په سره رنګ ډېر ښایسته او ګلالي دي. او دا سره مڼه ده. څومره به خوږه وي، څومره ښایسته مڼه ده. ډېره ښکلې ده. او دا سور کب یا مایع دی. څوک کب ورته وایي، څوک مایع. سور مایع. او دا سرې سرکۍ دي. سرکۍ خو ډېرې خوږې وي. زما خو ډېره خوښېږي. دا سور ګل دی. ډېر ښایسته ګل دی. ورته وګورئ څنګه ښه نڅا کوي. او دا سره چترۍ ده. کله چې باران اوري تاسو یې په خپل سر نیسئ. دا ټول شیان سره دي. سور رنګ هم زده شو؟ هو، زده مو شو. دا سور رنګ دی، ډېر ښکلی رنګ دی. او دا شین رنګ دی. دا شین کیشپ دی. د اوبو خواته روان دی. او دا شنه پاڼې ده. لکه د شفتل پاڼې داسې معلومیږي. شین رنګ ښایسته رنګ دی. دا شنه ونه ده. څنګه ښه نڅېږي. څومره ښایسته ده. شنه ونه. دا شین کمیس دی. د هلک کمیس دی. دا هم ډېر ښایسته دی. سره ګلان لري. دا شین بادرنګ دی. د بادرنګ خوند خو حتما د تاسو خوښېږي.
شین بادرنگ مزدار وی. شین رنگ مزده شو. هو زمو شو. دا شین رنگ دی دا خایسته رنگ دی. او دا آبی رنگ دی لکه دغه د وریځې رنګ. څومره ښکلي څاڅکي ته څاڅي. د دغه ښځې پتلون آبي دی. وګورئ پتلون یې آبي دی. دغه دوه ګلونه آبي رنګ لري. څومره ښایسته او ښکلي ګلان دي. دا د غاړې دستمال دی. کله چې ساړه وي تاسو یې د غاړې کوئ. او دا فیل دی. دا دواړه هم آبي رنګه وو. دا ښکلی موټرک دی چې تاسو لوبې پې کړئ. آبي رنګ لري. آبي رنګ مزده شو. هو زمو شو. دا آبي رنگ دی ډېر ښکلی رنګ دی. دا آبي رنگ دی ډېر ښکلی رنګ دی. او دا یاسمني یا ارغواني رنګ دی. دا پشو ارغواني رنګ ده. کراره ویده ده. دا چرمی شاپرک دی. څومره ښایسته یاسمني رنګ دی. او دا سویه ده. غټ غټ غوږونه یې دي او یاسمني رنګ لري. او دا یاسمني ګل دی. دا څومره ښایسته دی. دا ګل په پسرلي کې راشین کیږي. د ما خو ډېر خوښیږي. دا یاسمني بالون دی. څومره ښه نڅا کوي. څومره ښایسته دی. دا انګور دي. ارغواني رنګ لري. نو یاسمني رنګ د تاسو زده شو؟ هو زمو شو. دا یاسمني رنګ دی ډېر ښایسته رنګ دی. او دا تور رنګ دی. دا تورې ګوشکیانې دي چې تاسو د موبایل نه یا د رادیو نه غږ پکې اورئ. دا تور تلیفون دی چې څوک تاسو ته زنګ وهي. او دا د خندا سټیکر دی. وګورئ څومره ښایسته تور سټیکر دی چې خاندي. او دا تور قلم دی چې تاسو لیکل پکې کوئ. او دا تور کمیس دی. د کومې نجلۍ کمیس دی. دا هم ډېر ښایسته دی. او دا توره جولاګکه ده. وګورئ توره جولاګکه. تور رنګ مو هم زده شو؟ هو زمو شو. دا تور رنګ دی ډېر ښکلی رنګ دی. او دا نارنجي رنګ دی. په نارنجي رنګ کې د مالټې رنګ نارنجي دی. دا مالټه څومره ښکلې ده. څومره به خوږه وي. د ما خو مالټه ډېره خوښیږي. دا کدو دی. د کدو رنګ هم نارنجي وي. غټ کدو نارنجي رنګ. او دا ایسکریم دی. ایسکریم خو ډېر مزهدار وي. خو ګورئ چې ډېر ونه خورئ چې غاښونه مو خرابوي. دا نارنجي خولۍ ده چې تاسو یې په سر کوئ. دا گازر نارنجي رنګ لري. گازر نارنجي رنګ لري او ډېر خواږه وي او ډېره فایده هم لري صحت ته، وجود ته. نارنجي رنګ مزده شو. هو زده شو. دا نارنجي رنګ دی ډېر ښکلی رنګ دی. دا نارنجي رنګ دی ډېر ښکلی رنګ دی. نور نو مو وخت پوره شو. درس مو خلاص شو. تاسو په خدای سپارم. خپل چینل سبسکرایب کړئ. لایک مه هېروئ. د خدای پامان.